زه تاسو فارموله خیم چې څنګه خپل ژوند تباه کړي. ټول خلک د خپل ژوند جوړولو باره کې بحث کوي. زه غواړم نن د تباهۍ باره کې بحث وکړم، ځکه دا مقوله د قرآن ده. قرآن وایي که چېرته ته ما غلط نشي ثابت کولی نو بیا زه دې دپاره صحیح یم او زه دې تفصیلي بحث کې نه ځم. لیکن زه تاته دا وایم دغه فارموله تطبیق کا ستا ژوند تباه کېږي، ګارنټي. که دغه فارموله ته تطبیق نه کړې، دغه عمل ته ونه کړې، نو بله برخه څه شی دی؟ ستا ژوند جوړیږي، تباه کېږي نه. په دې جمله کې 15 شیان دي. اول دا دی چې ته د موز په قصه کې مه اوسېږه. هیڅ چې د موز قصه کې مه اوسېږه. که موز کې هم فقط ټونګې وارې که او بېرته پاڅېږه، خصوصا ماخوستن او سحر موز بیخي تشویش ورته ونه کړي. دا فارموله تعقیب که چې ژوند تباهۍ طرف ته لاړ شي. دویم دا دی چې شپې ناوخته ویده شه او بیا سهار ناوخته ویښ شه، او دا دوامداره کوه که غواړې خپل ژوند تباه کړي. د کې هیڅ کوم تغییرات رانه ولې او همداسې مخکې لاړ شه. سهار 10 بجې یا 11 بجې 9 بجې 8 بجې ویښېږه، هیڅ پروا نه کوي، ځکه ستا هدف دا دی چې خپل ژوند تباه کړي. دریم، هیڅ تشویش مه کوه کله چې ته یو ګناه کبیره کوې. نه د خپل زړه غور کوه، مه دا تشویش کوه چې ولې په دې ګناه باندې ته خفه کېږي نه، او دوامداره همغه ګناه ته بیرته رجوع کوې، خلکو سره پې خبرې کوې، افتخار پې کوې، خوشحاله یې، او هدف دا دی چې قصه کې نه یې. او تشویش دم دا دی چې د انسانانو نه څنګه دا ګناهونه زه پټ وکړم، الله تشویش نه یې. بس دا کار کوه، هیڅ تشویش نور نه دی، ژوند د تباهۍ طرف ته روان دی. نو دا دریمه فارموله ده چې تطبیق یې کوه، که تطبیق یې په دې لار روانې، نتیجه تباهۍ ده، هیڅ کوم خیر نشته دی، که هغه دنیا ده او که آخرت ده. زه ډېرې خبرې په دې نه کوم، زه غواړم ته فقط دا فارموله تطبیق کړې، د عمل نه لاس وانخلې، که هدف دې دی چې خپل ژوند تباه کړي. څلورم، خلکو سره هیڅ کله هم صبر مه کوه، که هغه پلار دی، که مور دی، که کشر دی، که مېرمن ده، که اولاد دی. په قار اوسه، په جنجال کې اوسه، غوسه اوسه، او فقط ستا لاره او د بل چا هیڅ لاره نه مني. که هغوی په غلطه هم دي، ته ورسره صبر مه کوه. که هغوی صحیح هم دي، ته ورسره صبر مه کوه. د هغوی خبرو به تا باندې بد لګېږي، ناسته یې بد لګېږي، ډوډۍ خوراک یې بد لګېږي، هر څه په تا بد لګي، ځکه ته صبر نه لري، ته حوصله نه لري. دا د کور نه نیولی ته بیرون خلکو پورې وارخطا یې، په جنګ کې، په جنجال کې، او هر چا سره په جنجال کې. هیڅ کله د کې تغییرات رانه ولې، چون ستا هدف دا دی چې خپل ژوند تباه کړي. او آخري ناراستی چې یو کار غواړې نن یې وکړې، راتلونکي هفتې ته یې پرېږدې. که یو کار د مخې ته پروت دی، سبا ته یې پرېږدې. او هره فیصله کوشش وکړه چې شاته یې واچې. که هغه هره فیصله ده، که پوهنتون ته تګ دی شاته یې واچوه، که یو تجارت شروع کول دی شاته یې واچوه، که یو کار باندې عمل کول دی شاته یې واچوه. او په همدې کې زر نتیجه هم وغواړه او د خلکو ژوند ته وګوره چې دا څونه مخکې روان دی او زه شاته روان یم. دلیل دا دی چې یو خو ته ناراسته یې، دویم هره فیصله شاته کوې، دفتن پې عمل نه کوې، او د مشورې په بانه زرهاو خلکو سره خبرې کوې. زه موضوع کې مشوره اخلم. نو دغه 15 کارونه لطفاً ته، یعنې تا ته زه وایم چې بدل یې نه کړې، ځکه که ستا هدف وي چې خپل ژوند تباه کړم، او فکر کوم ستا هدف دا نه دی، انشاءالله زه په دې امید یم ستا د هدف نه دی. نو دغه 15 کارونه چې ما ورته وکوه، بدل یې دا دی چې می کوه، انشاءالله ستا ژوند به جوړیږي. لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه، نه پوهېږم دا څومره صحیح ده خبره، خو دا عام وینا ده چې یعنې خبر نیم دا کوم کتاب کې راغلی ده، خو عام وینا ده چې تا د عقل چا نه زده کړو، هغه ولې قمعقلانو نه. نو که ته د هر چا ژوند په خپل خپلوانو کې، کلیوالو کې، دوستانو کې وګوره چې هغه نه جوړیږي او تباهۍ طرف ته روان دی، یا ستا خپل ژوند چې وخت کې ښه جوړ و، ماشاءالله ساعت دې تېر و، هر ادرس نه زړه کې د سکون و، او نن نه دی، وګوره دغه 15 لارو باندې ته روان یې. که کله هم دا لارې ته بندې کړي او دعا وکړي چې الله ته توفیق درکړي، نو انشاءالله ستا ژوند بیرته جوړیږي. الله دې موږ ته ټول توفیق راکړي چې دغه 15 لارو باندې موږ لاړ نه شو، او تر څو پورې وکولو شو ښه مسلمانان، یو ښه انسانان په دنیا او په آخرت کې پاتې شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.